السلام علیکم ګرانو کتونکو د خپل قربان نگار لم له طرفه د مینې او خلوص نه ډک سلامونه منظور کړئ. ګرانو کتونکو هریچند ټي وي وړاندې کوي ستاسو دپاره پروګرام نوی سحر. په دغه پروګرام کې موږ د خپل ادبي ملګرو سره ملاویږو، د هغوی سره خبرې اترې کوو، د هغوی نه کلام نیم هم اورو. هم په دغه سلسله کې نن موږ راغلي یو د ضلع مردان هاتیانو سره تعلق لرونکي یو زلمی شاعر، یو تکړه شاعر سید علي غنمرنګ صاحب خواله. زړه مو غواړي چې د هغه سره خبرې اترې هم وکړو، د هغه نه کلام نیم هم واورو. د انتظار ګړۍ به ختمې کړو او مخامخ به شو د هغوی سره. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام نگار بھائی، ډېره زیاته مننه. سید علي صاحب وختونه مو څنګه تېرېږي؟ شکر الحمدلله، وخت په مزو کې تېرېږي، د ژوند نه مطمئن وي. ډېر ښه دی جي. سید علي صاحب د ادب سره مو تړون د څومره وخت نه دی؟ ادب سره تعلق 2015 نه دی او لا تر د دې دمه چې کوم دی موږ لګیا یو ادب کې هلې ځلې کوو. 2015 نه ډېر ښه دی جي. د 2015 نه ستاسو د ادب سره تړون دی. سید علي صاحب ډېر کار مو په څه باندې کړی دی؟ غزل، نظم، ټپه وغیره په څه مو ډېر کار کړی؟ غزل باندې لا تر دې دمه ډېر زیات کار کړی، ورسره آزاد نظم هم لیکو، ټپیزه هم لیکو، چاربیت لیکو، ډېر کار مو په غزل کې کړی دی. یعنی لیکل ډېر کوي خو ډېر کار مو په غزل باندې کړی دی. ډېر ښه دی جي. سید علي غنمرنګ صاحب کتاب مو چاپ شوی دی یا دې طرف ته اراده لرئ؟ نه جي، کتاب خو لا نه چاپ شوی او که وخت موقع وه انشاءالله چې ضرور به کتاب چاپ کوو. لا تر دې دمه ورته څه اراده نشته کتاب چاپ کولو ته. الله دې وکړي چې تاسو کتاب چاپ کړئ او ستاسو کتاب د مینوالو ترلاسه شي. سید علي غنمرنګ صاحب واجد علي وایي چې د ادب لپاره دا کمې هلې ځلې کوي. دې تاسو په کم نظر باندې ګورئ؟ ډېر ګران کار دی د ادب خدمت کول. په دې دومره لنډ تن وخت کې چې یو سړی ادب له دومره هلې ځلې کوي، یقینا دا ډېر د ویاړ خبره ده، د فخر خبره ده چې په دې دومره ناساز موسم، په دې دومره لنډ تن وخت کې دوی ادب له دومره لوی ټیم وباسي. نو ډېر زیاته مطمئن یو، ډېر زیاته مننه کوي چې د پښتو ادب خدمت کوي. یو جهان مننه مو کومه. سید علي صاحب د هریچند ټي وي کتونکو ته خپلو مینوالو ته به څه ډالۍ کوئ؟ غزل د مخکې 3 شعر وایم چې اوس په غشو او لیندو گزار کوا، اوس په غشو او لیندو گزار کوا، اوس په ما نه په پردو گزار کوا. خان د ژوند د امید جړه ختموا، خان د ژوند د امید جړه ختموا او د کونډو په بچو گزار کوا. زار د شمغیار چې بیخي ته قلار نشي، زار د شمغیار چې بیخي ته قلار نشي، ګرځه او راګرځه په پښتو گزار کوا. مننه. غزل درته وایم چې مونږ غواړو جنتونه په سرتوره په سجده کې، مونږ غواړو جنتونه په سرتوره په سجده کې، دعا مو ځکه نه قبلېږي وروره په سجده کې. مننه. دا څوک د مزلونو احاطه کوونکي راغلل، دا څوک د مزلونو احاطه کوونکي راغلل، دا څوک دی چې من غاړي په نسکوره په سجده کې. مننه. قربان شمه د ژوند د خوند بالکل خبر نشم، قربان شمه د ژوند د خوند بالکل خبر نشم، بیللی مې زار د زړه ټکوره په سجده کې. مننه. یادونه یې زما د غېږې ووتل په تېښته، یادونه یې زما د غېږې ووتل په تېښته، ذهنونه مې راټول کړل په شمکوره په سجده کې. مننه. هغه چې مې بیللی یاره ډېر ښه راته یاد شي، هغه چې مې بیللی یاره ډېر ښه راته یاد شي، جړلي غنمرنګه سم په زوره په سجده کې. ډېر ښه، ډېر ښکلی، ډېر زبردست او ډېر زړه پورې غزل مو را سره شریک کړلو. غنمرنګ صاحب ملګرو دا ټیم موږ راغلي یو د هاتیانو سره تعلق لرونکي یو تکړه شاعر، یو زلمی شاعر سید علي غنمرنګ صاحب خواله چې ډېر ښایسته او ډېر زبردست لیکل هم کوي. د یو کلام فرمایش پتې نه بل هم کوو. نو سید علي غنمرنګ صاحب څنګه مو خوښه ده؟ بالکل قربان. نوی غزل دی چې یو چې ماښام ته رسېدمه نو قصه ختمه وه، یو چې ماښام ته رسېدمه نو قصه ختمه وه، بل خپل مقام ته رسېدمه نو قصه ختمه وه. د یوسف مخو خرڅېدلو په اوچته بیه، د یوسف مخو خرڅېدلو په اوچته بیه، زه چې مرام ته رسېدمه نو قصه ختمه وه. بلها قامونه مې را بچ کړل د نفرت د لوري، بلها قامونه مې را بچ کړل د نفرت د لوري، خو چې خپل قام ته رسېدمه نو قصه ختمه وه. مننه. د وخت په توره دې زه 100 واره غوس کړی یم، د وخت په توره دې زه 100 واره غوس کړی، د وخت په توره دې زه 100 واره غوس کړی یم، قدرت له بام ته رسېدمه نو قصه ختمه وه. زه غنمرنګ په ټوله لار په تیندکونو ومه، زه غنمرنګ په ټوله لار په تیندکونو ومه، چې خاص وام ته رسېدمه نو قصه ختمه وه. ډېر ښه، ډېر زبردست، ډېر زړه پورې. سید علي غنمرنګ صاحب د هریچند ټي وي کتونکو همیشه دا غوښتنه وي، د هغوی دغه فرمایش وي چې تاسو کوم یو لیکوال له هم لاړ شئ، د هغوی نه به د هغوی د خوښې کلام ضرور اورئ. دغه فرمایش به راته پوره کوئ؟ ولې نه جي. غزل دی چې ژوند رانه تېرېږي په دمه دمه،
ژوند رانه تیریږي په دمه دمه یار رانه هېرېږي په دمه دمه مننه تا خو نیلام کړی یم په څو روپو تا خو نیلام کړی یم په څو روپو قام زما قتلیږي په دمه دمه نور به د واکدار لاسونه ونیسو نور به د واکدار لاسونه ونیسو زار پښتون مړ کېږي په دمه دمه مننه زړه مې اوس په زړه کې پاتې نه دی یار زړه مې اوس په زړه کې پاتې نه دی یار وینه مې ودرېږي په دمه دمه او لږه د باران اندازه واخله تو لږه د باران اندازه واخله تو ښه دی چې ورېږي په دمه دمه او داسې بلاګي ښار کې اوسېږمه داسې بلاګي ښار کې اوسېږمه زړه پکې ماتېږي په دمه دمه او هغه غنم رنګ اوس ډېر ښه شوی دی هغه غنم رنګ اوس ډېر ښه شوی دی زخم یې جوړېږي په دمه دمه مننه هغه غنم رنګ اوس ډېر ښه شوی دی زخم یې جوړېږي په دمه دمه واه ډېر ښه دی ډېر زبردست ډېر زړه پورې کلام مو را سره شریک کړلو سید علي غنم رنګ صاحب خپلو مینهوالو ته به څه میسج ورکول غواړئ دغه میسج به ورکړو چې مینه وکئ مینه ژوند دی چېرته چې کوم په دې چاپېرچل کې څومره د غریب خلک دي د هغوی چې کوم دی ډېر زیات مدد وکئ د هغوی سره چې کوم دی په دغه لړ کې مرسته وکئ نو بغیر د مینې نه ژوند چې کوم دی دا ډېر زیات ګران دی نو مینه وکئ او مینه وکئ ډېر زبردست ډېر ښکلی کلام د مینې محبت کلام مو خپلو مینهوالو ته ورسوو مننه مو کوو سید علي غنم رنګ صاحب چې د دومره مصروفیاتو باوجود راغلی موږ له مو وخت راکړو زموږ سره مو ناسته وکړله یو جهان مننه مو کوو مننه د واجد علي صاحب هم چې د ایوب په تعاون سره زموږ پروګرام نوې سحر چلیږي انشاءالله تر بل پروګرامه پورې خپل قربانګار علم او کیمرمین تحسین الله ته ورکړي اجازت چې چېرته کې هم یې ښاد آباد او بریالي اوسېدلي الله په امان